بیا ځینې صدوقیان څوک چې د قیامت نه منکر دي هغه له راغلل او د هغه نه یې داسې تپوس وکړه چې استاده موسی موږ ته دا ښودلي دي چې که د چا رور مړ شي او ښځه یې پاتې شي او بچی یې نه وي نو بل رور دی هغه کونډه واده کي او د هغه نسل دې پیدا کي. نو اوس وروڼه لومبي واده وکړو او بې اولاده مړ شو. بیا هغه ښځه دویم واده کړه او هغه هم بې اولاده مړ شو او دغه شان درېم وکړل. آخر واړه مړه شول خو د یو هم اولادو نه شو. بیا هغه ښځه هم مړه شوه. د قیامت پر ورځ به دا ښځه د چا وي ځکه چې ورسره واړه واده کړی و. عیسی هغې ته وفرمایل تاسو په غلطه یې او هم دغه وجه ده چې نه خو تاسو په کتاب مقدس پوهیږئ او نه د خدای پاک په قدرت. کله چې هغوی د مړو نه بیا راژوندي شي نو هغې به یو بل سره واده نه کوي، هغې به د اسمان د پرښتو په شان وي. خو قیامت پر ورځ د مړو د بیا راژوندي کېدو په هکله ولې تاسو د موسی په کتاب کې هېڅ نه دي لوستی؟ د سوځېدونکي بوټي په کیسه کې چې خدای پاک ورته وفرمایل زه د ابراهیم خدای پاک، د اسحاق خدای پاک او د یعقوب خدای پاک یم. خدای پاک د مړو خدای پاک نه دی بلکې د ژوندو خدای پاک دی. تاسو ډیر ګمراه شوي یې. بیا د شرع په عالمانو کې یو کس چې د دې دا باسې اورېده او پوه شو چې هغه دې ته څنګه ښه جواب ورکړو نو راړوان دی شو او هغه ترې نه تپوس وکړو کوم یو حکم د ټولو نه اول دی؟ عیسی جواب ورکړو اول حکم دا دی چې ای بني اسرائیلو واورئ مالک زمونږ مالک خدای پاک واحد ذات دی. تاسو د مالک خپل خدای پاک سره په پوره زړه سره په پوره ځان او په پوره عقل او په خپل ټول طاقت سره مینه ساتئ. دویم دا دی چې د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه ساتئ. د دې حکمونو نه بل لوی حکم نشته. نو د شرع عالم هغه ته وویل شاباش استاده ډېر دې ښه وفرمایل، ته رښتیا وایې چې خدای پاک یو دی او بې له هغه نه بل نشته او د هغه سره په پوره زړه او په پوره پوهې او په خپل ټول طاقت سره مینه کوئ او د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه ساتئ. نو دا د بلې هر یوې سوځېدونکي قربانۍ یا نذرانې نه ډېر غوره کار دی. هر کله چې عیسی ولیدل چې هغه څومره په پوهه سره جواب ورکړ نو هغه ورته وفرمایل چې ته د خدای پاک د بادشاهۍ نه لرې نه یې. د دې نه پس بیا چا همت ونه کړ چې د عیسی نه نور تپوسونه وکړي. نو کله چې عیسی د خدای په کور کې تعلیم ورکولو داسې یې وفرمایل نو د شرع عالمان بیا دا څنګه وي چې مسیح د داود زوی دی؟ داود په خپله د روح القدس د الهام په وسیله دا فرمایلی دي چې مالک زما مالک ته وفرمایل زما ښي لاس ته تر هغې کښېنه چې تر څو زه ستا دشمنان ستا د خپو لاندې نه کړم. داود په خپله هغه ته مالک وي نو بیا هغه د داود زوی څنګه کېدی شي؟ هلته ډېره ګڼه وه او ډېر په مینه یې د خبرې اورېدې. عیسی په خپل تعلیم کې دې ته وفرمایل چې د شرع د عالمانو نه ځان ساتئ. څوک چې په لویو لویو چوغو کې ګرځي او په بازارونو کې په سلامونو ډېر خوشحالیږي او په عبادت خانو او په میلمستیاو کې د مشرۍ په ځای کې ناستل خوښوي همدا هغه خلک دي چې د کونډو جایدادونه قبضه کوي او د ریاکارۍ اوږدې اوږدې دعاګانې کوي. دی به سخته سزا ومومي. عیسی د خدای د کور خزانې ته مخامخ کېناسته او دا ننداره یې کوله چې خلک په خزانه کې پیسې څنګه اچوي. ډېرو مالدارو خلکو ډېرې زیاتې پیسې واچولې. بیا یوه غریبه کونډه راغله او هغې د تانبې 2 سکې پکې واچولې چې دواړه د یوې پیسې برابرې وې. بیا عیسی خپل موریدان ځان ته راوبلل او ورته وفرمایل زه تاسو ته رښتیا وایم چې دې غریبې کونډې د هر چا نه زیات واچول ځکه چې هغه نورو چې څه واچول د هغې سره د ضرورت نه سیوا و خو هغې د خپلې غریبۍ په مطابق چې څه هم ورسره نه و
د خپلې ګزارې هر څه واچول